یو مورد چې د اوس دستي په کابل کې موږ سره مخامخ یو هغه د ډیرو ځوانانو د ډیرو نجونو او هلکانو له واده نه انکار ده یا له واده نه ډیر شدید او ډیر بد ډار ده. د هغه څه دي چې په ماشومتوب کې دوی ته پیدا سوي او دوی اوس په دې خاطر چې مور پلار یې خویندو ورونو یې ښه ژوند نه درلوده، ښه ګډ ژوند نه درلوده، دوی اوس ناچاره له خپل واده نه له خپل ګډ ژوند نه هم ویریږي او ډارېږي. هغه اغېزې چې دغسې ودونه، دغسې ژوند، دغسې کورنۍ پر ټولنه پرېږدي، له بده مرغه ووایم چې دا بدمرغۍ یا دا بدې اغېزې او بد تاثیرات د ماشومانو پر ژوند او د دوی د په ګډ ژوند تاثیراتو نه هم ډېر دي. یعنې ټول هغه ناملایمات، ټولې هغه بدبختۍ چې نن موږ په ټولنه کې وینو د هغه ګډ ژوند نتیجه ده چې متاسفانه په سالم شکل خپلې کورنۍ نه دي سمبال کړي او نن سبا له ګڼو ټولنیزو ستونزو او ربړو سره مخامخ کیږي.